د افغانانو یو لوی ارمان پوره کیږي، داسې څه چې 200 کالو کې نه و شوي. غني افغانانو ته د کمال خان بند په اړه زیری ورکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له نن تقریبا 200 کاله وړاندې د هماغه وخت په دودیز شکل کمال خان بند جوړ و. اوبه پکې راټولېدې او د نیمروز دښتې پرې آبادې وې، خو وروسته ویجاړ او دښتې شاړې شوې. بیا د داود خان د واکمنۍ پر مهال کارونه ترسره شول، خو د داود خان له شهادت وروسته یې کارونه پاتې شول. خو له ډېر وخت وروسته دغه بند اوس بشپړ او د اوبو راټولېدل پکې تېره میاشت پیل شول. تازه ولسمشر محمد اشرف غني د بزګر ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د کرنې د ودې لپاره به ډېر ژر د کمال خان بند پرانیزي. هغه ویلي موږ به ژر د کمال خان بند چې د کرنې په وده او اوبو لګولو کې مهم رول لري پرانیزو. دغه راز د اوبو د تنظیم ملي ادارې خبر ورکړی چې د نوي کال په 4مه ورځ به د کمال خان بند په رسمي ډول پرانیستل شي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ویلي دا بند به د ولسمشر اشرف غني په ګډون د کابینې د ګڼو غړیو په شتون کې پرانیستل شي. د یاد بند د پرانیستل کېدو لپاره له تېرې یوې اونۍ راهیسې چمتووالی روان دی. د اوبو د تنظیم ملي ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د کمال خان بند د پرانیستې د مراسمو چمتووالي عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د یاد بند شاوخوا د افغانستان په 3 رنګه بیرغونو پوښل شوی. دغه راز کمال خان بند ته بېلابېل مرغان هم راغلي او یوه ښکلې ننداره یې جوړه کړې. د معلوماتو له مخې کمال خان بند د 52 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د دې ترڅنګ به 1,40,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. کمال خان بند چې په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي په کمال خان بند کې د اوبو د راګرځولو چارې پیل شوې او اوس مهال د سیستان وچه دښته سپېره نه بلکې له اوبو ډکه شوې. په هر حال تاسو د خبر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.